د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه د نوي حکم پر اساس د هیواد کرنې وزارت اړ دی چې هر کال 50,000 میټریک ټونه غنم له بزګرانو په مناسب بیه وپیري او د اړتیا پر مهال په مناسب قیمت بازار ته وړاندې کړي. په ورته مهال دغه فرمان د کندوز میشتو بزګرانو ولسونو له تود هرکلي سره مخ شوی. دوی وایي له دې سره به نه یوازې د خوراکي توکو د احتکار مخه ونیول شي بلکې د هیواد اقتصادي ودې کې به هم اغیزمن ثابت شي. ولې دا د هر غریب لپاره ګټور ده، هر سړي لپاره ګټور ده او دا کار چې وشي نو په وطن کې به ډېر خلک په کار اخیستي، مصروفه به شي، د لږې مخه به ونیول شي او طبیعي پیښو ته به رسیدګي وشي او د بهرني کومکونه چې څومره رسیږي نو داخلي کومکونه شي له ډېر سره به ډېر خلک اخیستي. از فرمان امیرالمومنین خرسند هستیم که به خاطر آسودگی مردم این فرمان صادر کرده در وقت فصل غلجات از مردم به مناسب میگیرند و در ضرورت انشالله به مردم پس به درگل در بازار به مردم به درگلی را هدا میکنند به مناسب و از این فرمان ما بسیار خوش هستیم. به فایده مردم است، از قحطی جلوگیری میکنه و دیگه از کمک های خارجی و عظیم ان شاء الله ما شما در امان میشیم. او دا فرمان چې دا ډیر ګټور ده، دینه من خوشاله سو، دینه به دا غون خلک خوشاله سي په دې چې خبر سي او دا ډیر ګټور ده د لپاره چې د خلکو د لپاره په وخت او غله او دانه میسر کیږي او قاطي او قیمتي مخم نیول کیږي. خلک دینه خوشاله دي، موږ هم خوشاله سو. د اقتصادي چارو کارپوهانو په باور دا پریکړه بعد د بزګرانو د کرنیزو محصولاتو بازار موندنې سربیره د خوراکي توکو د کنټرول او د احتکار په مخنیوي کې به هم خورا ګټور تمام شي. د افغانستان د کرنې اوبه لګولو مالداري وزارت د معلوماتو له مخې د هیواد بزګران توانېدلي په تېرو 3 کلونو کې 15 میلیونه میټریک ټونه غنم تولید کړي چې اوس مهال هیواد په دې برخه کې ځان بسیاینې ته نږدې شوی دی.